أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې یطهرو پاکیږي شیء عن النجس د مردارۍ څخه، د هغه مردارۍ څخه چې مرئی لیدونکي بزوال په لرې کېدو سره عینه د ذات د صورت د مردارۍ. ګوره یو مرداري ده چې هغه صورت والا ده، یو مرداري ده چې صورت نه لري. صورت والا مرداري که چیرې پر یو شی باندې مشرتې وه، دغه مرداري در هغه وخته پورې نه پاکیږي چې د دې دغه ذات لرې نه کې، د دې د صورت د ذات لرې نه کې، در هغه وخته پورې نه پاکیږي. و ان بقیه که چیرې پاته سو اثر د دغه مرداري یشق سخت وزلواله لرې کېدلې بالماء په اوبو سره، و بكل ماء پر نرم شي سره طاهر چې پاک وي مزین لرې کوونکی د دې. ګوره که چیرې اثر پاته سو د مرداري، بیا دغه مرداري چې ده دا لرې سول او پاته سو رنګ چې رنګ یې پاته سو، بس دا پروا نه کوي، دا جایز دی. و عما د هغه څه لم یره چې نه معلومیږي بغسله په هغه بیا په پرېمنځلو سره کې، و عصره او په نشتېدلو ثلاثا درې واره. هغه مرداري چې په سترګو نه معلومیږي، لکه بولې دې پر کالو وچ سولې، دا په سترګو نه معلومیږي. دا چې په سترګو نه معلومیږي دا به پرېمنځې، بیا به نشتېځې، درې واره به دا رقم کوي، درې واره به اوبه پر تېرې، بیا به نشتېځې، درې واره چې د اوبه پر تېرې کې ودې نشتېځې، بس دا پاکه سوه. ان امکنه که چیرې امکان ولو د نشتېځلو، و الا که چیرې نه ولو دی څه شی ولو چې نشتېځل کېدی نه، اوس یو غټ فرش و غالي دی شی د بیا به څه پکې یغسلو پریدې منځي و یترکو او پریدېږدي الی عدم قطراني و نستوالي ته د څاڅکو، دی دې پر یو دی ځای دې راوځړي چې د دې څه اوبه وڅڅېږي چې آخر و دا ځای ته ودرېږي چې نورې اوبه نه جن راڅڅېږي، ثم بیا دې پرېمنځي، بیا دې پرېږدي و هغه اندازه ته چې اوبه جن وڅڅېږي چې د اوبو څڅېدل ختم سو، و ثم بیا دې پرېمنځي، یعنې درې واره دې دا رقم پرېمنځي او چې اوبه جن وڅڅېدې، اوبه یې ختمې سوې، نور که وچه سوې نه یې پروا نه کوي، خالي چې اوبه جن څڅېدل جن ختم شي، دوم دا رقم دې درې واره پرېمنځي، د چې درې سره واره اوبه جن ختمې سوې، بس دا غالي یا دا فرش باره پاک دی. وعن المنی د منی څه بغسل په پرېمنځلو سره، منی که چیرې پر یو جامه باندې مشتې وي دا به مینځي، که چیرې لانده وه، او که چیرې وچ وله او فرقې یا په مشولو سره یا بستن وچ، او که چیرې وچ وله بیا دې ومږي په مشولو سره بیا پاکیږي. لانده منی په پرېمنځلو سره او وچ منی په مشولو سره. په وچ منیو کې اصل خبره دا ده چې سړی یې پرېمنځي، بهتره خبره. ګوره جایز بیا دا دی، جایز دی که چیرې ومږي دا منی په مشولو جن لري کې دا وچ منی، بس خو جایز سو پاک سلو، او ښه خبره دا ده چې سړی یې پرېمنځي په اوبو باندې. والخف موزه عن ذي جرم، هغه چې خاونده د صورت وي بدل کې په مشولو سره، موزه په هغه مرداري ولړل سول چې هغه صورت والا مرداري ده، لکه ګندګي دی مرداري ده، دا بیا په مشولو سره بالارض په مځکه، موزه به راواخې پر دا مځکه باندې به یې ومږي چې د دا مرداري جن لرې سوله، بس پاکه سوه، دا بیا پرېولل نه غواړي. وعن غیره او ما سوا د دغه صورت والا مرداري څه، که صورت والا مرداري نه وه بالغسل بیا به په پرېمنځلو کوي. اوس بولې دي، بولې په مشولو باندې نه پاکیږي. صورت والا مرداري که موزه په لړلې و په مشولو پاکیږي پر مځکه، او که صورت والا نه وه بیا په پرېمنځلو سره پاکیږي فقط. والسیف توره ونحوه په مثل د دا تورې بالمسې په مسه کولو سره پر مځکه باندې. ګوره که توره په مرداري ولړل سوه یا چاړه په مرداري ولړل سوه، بس راواخه پر مځکه یې ومږه چې اثر یې ولاړ هغه مرداري جن لرې سول، بس پاکه ده. هغه مرداري که باندې وله چې هغه صورت والا و، او که چیرې دی مرداري و چې صورت یې نه درلودی، دا بیا خامخا پرېمنځل غواړي. والبساطو فرش بجر الماء په جاری کېدو سره د اوبو علیه پر دې باندې یومن و لیلتن، یو غټ فرش دی، یو دی شی دی، پر دې باندې به اوبه یوه ورځ یوه شپه جاری کې چې دی پر بهیږي، دا په پاکیږي. والارض او مځکه پاکیږي، وما هغه شی اتصل چې متصل دی بها په دا مځکه پسې کالخسی، لکه فرش یا چټایي د دا لوښو څخه جوړېږي، دې ته خس ویل کېږي. یا اوس کاربیټان چې راغلی دی پر دا مځکه باندې یې مښلولي وي، دغه شی چې دی دا اوس پر ځای باندې د خس یعنې د دا چټایي هم دغه کېږي، دا هم په دې باندې چې دا مردار سي د دا مځکې جز دی دا شی، خو چې دا مردار سي دا بیا په وچولو سره په لمر باندې. والکلاء واشه بالیبس په وچېدو سره پاکیږي، و ذهاب په تلو سره اثر د اثر لصلات د پاره د لمانځه. ګوره دا مځکه دغه چټایي دغه واشه دغه شیان چې دي
دا د لمر په ذریعه باندې چې د دې اثر ولاړی بس چې وچ سوله بس د دې مرداري بالا جن لرې سوله د دې مرداري اثر بس په لمر باندې لرې کېږي پر دې باندې لمونځ جایز دی. لال تیممي نه د پاره د تیمامه د پاره نه حلالیږي. ګوره د لمانځه د پاره حلال شو دا ځای او پاته شو د تیمامه د پاره نه حلالیږي. ويعفى عفدي ما هغه دونه چې کم وي ربع ثوبي در څلرمه د جامې من نجس د مرداري سه خفیف د سپکې مرداري کبولي لکه بولي فرس د آس وما د هغه شي اوکله چې خوړل کېږي لحمه غوښې د هغه شي وخور او مرداري تویري د مرغانو لا یوکلو چې نه خوړل کېږي غوښې د هغه شي د دې دا بیا چې دی دا عفه دی. څونه اندازه چې در څلرمه اندازه کم وي. ګوره د جامې در څلرمه اندازه چې کم وي جامه چې ده دا یو لستوڼي یوه جامه بلل کېږي دا یوه لمون بله جامه بلل کېږي دا بل لستوڼي بله جامه ده د شا لمون بله جامه ده پایڅه بله جامه ده دا رقم جامه چې د دا یوه لستوڼي څلرمې حصې څه کمه اندازه مرداره شي په دغه مرداري باندې که د آس که د هغه مرغانو مرداري وي چې غوښه نه خوړل کېږي دا چې دی دا عفه دی. و اما خرء الطیر او هر څه چې مرداري د مرغانو ده یو کله چې خوړل کېږي فطاهرون هغه پاکه ده. هغه مرغان چې غوښه خوړل کېږي د هغه مرغانو مرداري چې ده هغه پاکه ده لکه مرغۍ ده کوتره ده زرکه ده د دې مرداري چې ده دا پاکه ده. الا خو بیا نه دی پاک خرء الدجاجتي مرداري د چرګ مرداري پاکه نه ده. فانه دا چې دی غلیظه دغه مرداري غلیظه ده یعنی سخته مرداري ده کسائر ما خرجه لکه نور هغه پاته من المخرجین چې راوځي د مخرجین څخه لکه د انسان مرداري دا رقم مرداري ده و دم لکه ویني والخمر لکه شراب دا رقم دی. ګوره دا مرداري چې بیا ده دا غلیظه مرداري بلل کېږي. دا بیا څنګه ده فیعفى عفدی منه د دې څه قدر الدرهم اندازه د درهم. ګوره یو درهم قدر اندازه که ځای لړلی و په دغه مرداري باندې که د چرګې وي که وینه وي که ګندګي وي که شراب وي که په دې باندې یو درهم قدر ځای لړلی وي دې د لمونځو سره وکړي دا عفه دی. وهو دا چې دی دا درهم مقدار و اندازه ده مثقال د مثقال فی الکثیف یعنی په سرت والا مرداري کې په غلیظه مرداري کې د دغه کې یو درهم قدر اندازه که چیرې لمونځ چا ورسره وکړي دا عفه دی. وقدر اندازه عرض الکف هغه مابین د ورغوي فی الرقیق په نرمه مرداري کې. و بول انتزحی چې وپاشل سي مثل الرؤوسی په مثل د سرو ابری دستنی لیس ندی بشیء شی. هغه بولی چې دی بولی کوي دا د خپل بولی د تراوه پاشل سي لکه د ستونو سرونه دا څاڅکي د وکالو تراوه پاشل سي دا پروا نه کوي لیس بشیء دا هیڅ شی نه دی یعنی په دې باندې کالی نه مرداریږي. وما انوبه ورده چې ګډې سي على نجس په مرداري باندې نجس مرداري دي اوبه رالی په مرداري ګډې سولې. ګوره مرداري په اوبو ګډه سوه دا یو رقم دی یا اوبه رالی په مرداري ګډې سوې دا بل رقم دی. که عکسه لکه عکس دا و چې مرداري په اوبو ګډېږي نو دلته اوبه رالی په مرداري ګډې سوې دا چې دی دا مرداري دی. والرمادو او ایره القذر د مرداري د ګندګۍ د قذر څخه مراد ګندګي ده او یا د قذر څخه مراد هر هغه شی دی چې دا سخته مرداري ده غلیظه مرداري ده. طاهرون پاک دي. ګوره ایره مرداري راواخستل وسوځل ایره جنجوړې سوې دغه ایره پاک دي. څنګه پاکي دي که حمارې لکه خر ساره چې وګرځي ملحن مالګه خر چې راولاړ سي په مالګه په ځای کې ودرېږي دا ګرده مالګه پر ده باندې راټوله ده د دا خره څه په خپله مالګه جوړه سي دا هم دا رقم دا مالګه یې وسوځي د ده څه په خپله مالګه جوړه سي نو دغه مالګه حلاله ده. دغه ایرې هم دا رقم حلالې دي لکه هغه مالګه چې حلاله ده دغه ایرې هم دا رقم ده. دا مرداري ایرې داسې پاکې دي حلالې دي. ویصلی لمونځ کولی سي علی ثوب پر جامه باندې بتانتو چې استر یا نجس مردار وي. یو چا مسله واره کړې ده د دې مسلې استر یعنی د لاندې خواته شی دا مردار دی پر دغه مسله باندې لمونځ جایز دی. وعلى طرفی پر طرف باندې بساتی د فرش طرف آخر هغه بل طرف منه د فرش سه نجس مردار دی. یو فرش باندې لمونځ کوي دا فرش اوار دی دغه یو سر مردار دی پر دا بل سر باندې دی ولاړ دی لمونځ کوي دا چې دی دا جایز دی دا پروا نه کوي صحیح دی.
وفي ثوب په جامه کې ظهر چې ښکاری پی په دې کې ندوة لوندوالی نجس مردار بحیث پردار کم لا یقطرو چې نه څڅېږي شی د دې څه ان عسره که چیرې ونښتېږي. ګوره یو جامه ده هغه مرداره ده د پر مرداره جامه پرته ده خو دا پاکه جامه پر مرداره جامه چې پرته ده دې د لوندوالي جن راکش کړی دي چې دی ونښتېږي په دې باندې د اوبه نه جن څڅېږي دا جامه نه په مردارېږي. ووضع کښېږدي رطبا لنده علامه پر هغه باندې طین بطین چې خټ سوي په خټو باندې پی په دا خټو کې سرقین شخایي وي. ګوره جامه یې راواخیستله پر دی ځای کښېښوه چې هغه خټې دي په هغو باندې شخایي ګډ دي. ویبسه وچ سوی وي او نسي یې هیر سوی وي محل النجاستي ځای د مرداري. ګوره یو چا یو ځای مردار سوی دی په کالو کې دا ځای د هیر سوی دی اوس نه دی په خبر چې کوم ځای راسه مردار سوی و. فغسل پرې دې مینځي طرفا یو طرف منه د جامې څه بس هغه باره پاکه ده. ګوره یو ځای دی چې یو ځای دې راونیسي د پیسه مرداره سوې د خدای په خبر نه دی چې زما پیسه مرداره وه کمې لمون مرداره وه بس دا د خپلې جامې دی چې یو ځای راونیسي بس پرې دې مینځي بس هر ځای چې ده پرېولي هغه ځای په خپله حلال شولو. که حنتتي لکه غنم باله چې بولي وکړي علیها پر دا غنمو باندې حمور خره لکه خره چې دغه تدوسها چې دوی دغه کوي غوبل کوي په دا خرو باندې به د غنمو غوبل کوي دا خرو به په دا غنمو کې بولي کولې نو دغه غنم بیا پاکیږي په چش باندې په غسله یا د پریمینځي بعضها بعضې یو څه حصه به د دا غنم څه پریمینځل ټول غنم بس په دې باندې پاک سو او وهبه یا د خیرات کې یو حصه د خیرات کې هم بس دا غنم باره پاک سو. ګوره په پریمینځلو د یو حصې یا په خیراتولو سره د یو حصې بس دا غنم پاکیږي دا جامه هم د رقم پاکیږي. فصل ثابت دی په بیان کې الاستنجاء د استنجا من كل حدث د هر بیا د سیاسه غیر النوم والريح ما سوا د خوب سه والريح د باد سه. ګوره په د هر بیا د سیاسه به استنجا وي یو کسړی به دسلو په خوب باندې او داس ماتیږي خو استنجا وهل نه غواړي. والريح او باد د یو چا څه باد وواتی یعنی باد یې پرې سو په دې باد پرې کېدو باندې او داس مات سو خو استنجا وهل نه غواړي. بنحوی په مثل حجر د ډبرې حتی در داسې وخته پورې ینقیه چې پاکیږي دا ځای د استنجا در هغه وخته پورې به ډبره پر استعمالوي چې در څو پورې دا ځای د استنجا پاکیږي. لا بعزمی نه په هډوکي سره په هډوکي به استنجا نه وي وروسي نه په شخایي سره په شخایي به استنجا نه وي ویمین په راسته لاس به استنجا نه وي. ثم وروسته غسله پرېمینځل د دغه چې دی ادب دی. ګوره استنجا په ډبره وهل دا چې دی دا چې وکړي بیا پرېمینځل یا استنجا په اوبو وهل دا ادب دی. ولو جاوزه که تیری وکړي مرداري المخرج د ځاسه اکثر زیات من قدر الدرهم در اندازې در درهم فواجب واجب دی. فیغسله پرېدمځي دا ځای د استنجا ببطونه په نسو سره اصابع د ګوتو بعد غسل وروسته در پرېمینځلو الیدین د لاسو. دا درې ګوتې د چپه لاس په دغه لاس باندې دغه د ګوتو په میانو باندې دا میانونه د ګوتو نه دي دا نسونه د ګوتو په دا باندې د استنجا وي. لا برؤوسها په سرو د دا ګوتو د استنجا نه وي چې دا نوکان دي دا زوی باندې د استنجا وي دغه ځای باندې ځان موږي دا کار دی نه کوي. مرخیا پراخونکی به یې سستونکی به یې مخرجها د مخرج یعنی هغه چې د استنجا وي دا ځان به ښه سست کړی وي چې دا اوبه ښه ور ورسېږي ښه خوا پاکې سي صفایي راسي بمبالغه په ښه کوشش سره. ثم وروسته یغسل پرېدمځي ید لاس وکوره مکروه د استقبال و مخ ګرځول القبلة و قبلې ته په حال کې د استنجا و استدبارها او شا ګرځول فی الخلاء په بیت الخلا کې په بیت الخلا کې ناست دی استنجا کوي وهي یا اودسمات کوي په دغه حالات کې مخ ګرځول و قبله ته یا شا ګرځول و قبله ته دا کار چې دی دا مکروه دی د دې څخه ځان ساتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.